سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له ځیرنیوز۲۴ څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن دوشنبه د 1405 هجري لمریز کال د اپریل 18 چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل له 8 سره برابره ده. تاسې ته له ځیرنیوز24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي د افغان او ازبک چارواکو لیدنه. متقي او د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت مرستیال د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هیواد کې د درملو تولید ته د ازبکستان چمتووالی. ازبکستان له افغانستان سره د درملو د تولید او صادراتو برخه کې چمتووالی څرګند کړی. او د صنعت او سوداګرۍ وزیر د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت له معین سره لیدنه کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان او ازبک چارواکو د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت مرستیال بابر عثمانوف د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره د افغانستان منځنۍ اسیا د مشورتي خبرې اترې لومړنۍ ناستې په څنډه کې د لیدنې پر مهال دواړو لوریو د اسلامي امارت او ازبکستان ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو، فرصتونو او همدارنګه د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. متقي ټینګار کړی چې د افغانستان او مرکزي اسیا د مشورتي خبرو اترو د ناستې په ترڅ کې د مطرح شویو نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې پر راتلونکو ګامونو په ګډه کار وشي. نوموړي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو پرمختګ مثبت بللی او د لا زیاتې همغږۍ پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی. بلور بابر عثمانوف د دې سیمه ییز ابتکار د رامنځته کېدو څخه د ملاتړ او ستاینې ترڅنګ د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي او د لا زیاتو همکاریو پر دوام یې ټینګار کړی. ازبکستان له افغانستان سره د درملو د تولید او صادراتو برخه کې چمتووالی څرګند کړی. د اسلامي امارت عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی په خپل کاري دفتر کې د ازبکستان د درملو جوړونې او صنعت د پراختیا ادارې له مشر عبدالله عزیزوف او ملپلاوي سره لیدنه کې د درملو برخه کې د سوداګرۍ د پیاوړتیا او پراختیا، د درملنې په موخه ازبکستان ته د افغان ناروغانو د تګ لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو، د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړلیک اړوند عملیاتي پلان، په هیواد کې د درملو تولید برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. جلالي د درملو د کیفیت تضمین، د معیاري خدمتونو وړاندې کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ ټینګار کړی ترڅو خلکو ته غوره او باوري روغتیايي خدمتونه وړاندې شي. نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوامداره همکاري کولی شي د روغتیايي سیستمونو د پیاوړتیا ترڅنګ د خلکو اړتیاو ته پر وخت او اغیزمن ځواب ووایي. بلور د ازبکستان د درملو جوړونې او صنعت د پراختیا ادارې مشر د همکارۍ ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی افغانستان سره د درملو د تولید، صادراتو، د تخنیکي پوهې د لیږد او د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو برخو کې همکاري وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت له معین سره لیدنه کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت له معین تورسن کلوف او په کابل کې میشت د یاد هیواد له سفیر سره لیدنه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت معین د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا په موخه عزیزي ته بلنه ورکړې چې قرغیزستان ته سفر وکړي. د غرض دواړو لوریو د $1 میلیارډ تر کچې پورې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر لوړولو ټینګار کړی. عزیزي په قرغیزستان کې رغنیزو پروژو ته په اشاره ویلي چې په یاد هیواد کې د افغانستان د لویو ساختماني شرکتونو او بشري قوې له ظرفیت څخه ګټه واخیستل شي. په تاشکند کې د اسلامي امارت سفیر شیخ عبدالغفار بحر د منځنۍ اسیا د نړیوال انسټیټیوټ مشر او د ازبکستان د ولسمشر سلاکار مرستیال جولان وهابوف سره لیدلي. د یاد سفارت د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، علمي، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو او همدارنګه د سیمه ییز اتصال او ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو د پاکستان د نظامي رژیم لخوا د افغانستان پر خاورې د بریدونو په اړه خبرې کړي او د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوي پر اهمیت یې ټینګار کړی. د غرض دواړو لوریو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوستانه اړیکو او عملی همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په اړه هیله څرګنده کړې.
په اندونیزیا کې د اسلامي امارت سفیر مولوي سعدالله بلوچ د قزاقستان د سفیر سرژن عبدالکریموف سره لیدلي. په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. دغه راز د سوداګرۍ د پراختیا، ترانزیټي فرصتونو، پانګونې او د ټرانس افغان پروژې په اړه خبرې کړي دي. دواړو لوریو کابل کې د افغانستان او مرکزي اسیا د مشورتي خبرو وروستۍ غونډې ته په اشارې د سیمه ییزو همکاریو لپاره د هغې اهمیت مهم بللی. او وروستی خبر همدا چې هند هیواد کې د وروستیو سیلابونو او زلزلې له امله د زیانمنو د لاسنیوي په موخه بشري مرسته استولې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ترندر جیسوال ویلي چې هند د وروستیو سیلابونو او زلزلې له امله د زیانمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه د بشري مرستو او ناورین پر مهال د ژغورنې اړوند توکو مرسته کړې ده. په یاده مرسته کې د پخلنځي سیټونه، د حفظ الصحې کیټونه، ترپالونه، د خوب کڅوړې او نور توکي شامل دي. جیسوال زیاته کړې چې هند افغانستان له خلکو سره خپل خواخوږي څرګندوي او په دې ستونزمن وخت کې د بشري مرستو او ملاتړ دوام ته ژمن دی. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې ځیرنیوز24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.